بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیواله ما تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ وي. تېره ورځ چې دی موږ په ایکسل پروګرام کې په فونډ برخه کې چې دی موږ کار وکړو، درس مې ویلې د دې کمانډونو تشریح ته. اوس چې زه کله راشم او په دې وړه نقطه باندې کلیک کوم چې دې ته ډایلاګ باکس لانچر وایي، تاسو ته ما د ایکسل په انوایرمنټ کې دا ویلي دي. که چا هغه ویډیو کتلی نه وي نو هغه د هغې ویډیو لینک په تاسو ته په ډسکرپشن کې پروت وي، په هغې باندې کلیک وکړئ او ډایرکټ چې دی تاسې او یا چې دی پلی لیست ته لاړ شئ. په هغې کې چې دی موږ سره اوله ویډیو موږ سره د ایکسل مایکروسافټ ایکسل انوایرمنټ دی. چې کله زه دلته کلیک کوم په دې ځای کې چې دی موږ ته ګڼ شمېر کمانډونه مخې ته راشي او په دې کې چې دی کار یې سیم دی، د دې سره بیخي فرق یې نشته دی. په دې کې چې دی د دې سره او د دې هیڅ فرق نشته دی د دې او د دې، خو دلته چې دی په دې ځای کې په دې شکل باکس په شکل کې پروت دی او دلته چې دی په دې ډایلاګ کې چې دی دلته په دې شکل باندې پراته دي. هلته په یو وخت کې چې دی یو فونټ ښودل کېږي او دلته چې دی په یو وخت کې موږ سره پنځه شپږ دانې فونټونه چې دی ښودل کېږي د دې ځای نه. که زه راشم دلته زه وایم چې ما سره تیاره دا ډیټا شته دی، زه به دا ډیټا د دې ځای نه انتخاب کړم. که زه د دې ځای نه ورته دا ډیزاین ورکوم نو د دې ځای نه هم دا ډیزاین زه ورته ورکولی شم چې یو شارټکټ یې موږ سره دی کنټرول شفټ اف موږ سره شارټکټ دی او بل چې دی موږ سره کنټرول یو یعنې ځان ته یو چې دی موږ سره ون د دې شارټکټ دی. نو دا موږ دا وینډو په دې باندې راخلاصوی شو. که تاسو چې د امتحان ته د خیره لاړئ یا چې ته د خیره سره په ایکسل کې ستاسو انټرویو وي او تاسو ته وایي چې ما ته هغه کس په دې ځای کلیک وکړي چې دا ما ته په شارټکټ باندې راخلاص کړه، نو ښه خبره ده چې تاسو کنټرول ون ووهئ. نو د دې لارې نه چې دی دا به تاسو ته اوپن شي. نو زه ورته وایم چې ما ته په دې ځای کې دغه فونټ چې دی ما ته دې ځای کې تاسو ته پریویو د دې فونټ ښودل کېږي چې دا خط په دې شکل کېږي. نو زه به راشم دلته به کلیک کړم، نو ما د دې ځای نه هم دا فونټ چې دی بدل کړم. که زه راشم دلته بېرته زه د دې ځای نه دا اخلم یا دا عادي حالت چې دی زه د دې عالمه دا ایرل. که زه راشم دلته او بیا په دې باندې زه کلیک کړم نو غواړم چې د دې ځای نه یو ډیزاین ورته بل ورکړم. د دې ځای نه مثلا دا یو ډیزاین دغه یو ډیزاین ما د دې ځای نه ورته ورکړو، نو د دې ځای نه چې دی زه به دا اوکې کړم او کلیک پې کړم. که زه د دې ځای نه سایز د دې غټوم داسې او یا راځم دلته دا بولډ ایټالیک کوم، نو دلته په داخل کې هم دا مونږ کولی شو چې دلته بولډ ایټالیک ریګولر او بولډ ایټالیک دلته دواړه پې هم کولی شو. د دې ځای نه دا تاسو اوکې کړئ نو دا هم مونږ سره د دې لارې نه راځي. ګوره دلته که زه کلیک کړم د دې ځای نه هم دا لارې کولی شم او که دا دلته وي د دې راشم په داخل کې چې دی زه به راشم دا به انتخاب کړم دا ریګولر. نو ما سره چې دی بېرته د خپل ټکسټ چې دی عادي حالت ته راغی. که زه راشم دلته ما کلیک کړی د دې ځای نه زه سایز د دې ځای نه غټولی شم، خو ولې د دې ځای نه هم دا سایز غټولی شم. په دا ما کلیک کړی د دې ځای نه نو موږ سره چې دی دا سایز په دې اندازه باندې غټ شو. که زه بېرته خپل عادي حالت ته راولم نو په عمومي توګه موږ سره 11 خپل عادي حالت وي، نو زه دا په خپل حالت باندې هم دا راوستلی شم د دې لارې نه. بیا دلته کلیک کوم د دې ځای نه راځم دا انډرلاین تاسو وګورئ دلته چې دی موږ سره سنګل انډرلاین ډبل انډرلاین سنګل اکاونټینګ او ډبل اکاونټینګ چې دی دا یو ډیزاین دی یو شکل. تاسو د دې ځای نه یو کلر هم ورکولی شئ. نو زه به په دې باندې کلیک کوم د دې ځای نه چې دی انډرلاین یې مو واخیستو او موږ سره چې دی د دې ځای نه دا کلر هم موږ د دې چینج کړو تغیر کړو. که تاسې راشئ او کلر د دې ځای نه تاسو د دې ټکس کلر د دې ځای نه تغیرولی شئ د دې لانه یو په یو باندې دا موږ ته شو کېږي. که زه راشم دلته او دا چې دی زه د دې داخل کې د دې ځای نه زه دا بدل کړم او دا ما اوکې کړو، نو تاسو ګورئ د دې ځای نه بدلوی شو د هغې ځای نه بدلولی شو. که زه راشم دلته او دې ځای کې چې دی دا ډیزاین ما واخیسته دلته او دلته بولډ ایټالیک مې واخیسته او د دې ځای نه چې دی ما په دې شکل سره دا ټکس چې دی دا ما اخیستی دی. نو زه غواړم چې دا بېرته زه خپل عادي حالت ته راولم په یوه کلیک سره. نو د هغې لپاره دی نو ګور دلته یو پوښتنه بله هم راځي چې یو کس تاسې نه پوښتنه کولی شي چې دغه ټوله ډیټا ما ته په یوه کلیک خپل عادي حالت ته راولم. دلته اندازه اخله کموم دلته نه کلر ایس. نو د دې لپاره به تاسو په دې ځای کې کلیک کړئ په دې ډایلاګ باکس لانچر باندې او یا به چې دی کنټرول ون به تاسو ووهئ او یا چې دی تاسو به کنټرول شفټ اف به تاسو ووهئ. د هغې لپاره به تاسو راشئ دلته نارمل فونټ یې لیکلی دقه ټک مارک به تاسو د دې ځای نه ولګوئ او دا به تاسو اوکې کړئ. نو وګورئ چې دا زموږ ټکس چې دی بېرته خپل عادي حالت ته راغی د دې لارې نه. که زه کلیک کړم دلته او بیا راشم دلته چې دی سټرایک تھرو څنګه چې موږ په ورډ پروګرام کې به لره چې یو ځای کې به غلطي وه نو هغه به موږ سټرایک تھرو کړه. نو هغه چې دی موږ سره مخامخ په ورډ پروګرام کې په دې ځای کې پروت دی او په ایکسل پروګرام کې د دې ډایلاګ په داخل کې چې دی سټرایک تھرو چې دی پروت دی د دې ځای نه دقسې تاسو اخیستلی شئ چې په کوم ځای کې غلطي وي هغه غلطي موږ یو چا ته نشاني کولی شو یعنې په نښه کولی شو چې دقلته دا لیکل په دې شکل کې غلط دي. نو تاسو به دا ټک مارک ځان بېرته لرې کړئ د دې ځای نه. نو دا موږ سره بېرته د دې نه ختم شو. ورپسې راځم بیا مې دلته کلیک کړه د دې نه سوپر سکرپټ او سب سکرپټ نه مطلب څه دی څنګه چې موږ په مایکروسافټ ایکسل کې لرل نو هغه چې دی موږ په دې ځای کې هم لرو. ځکه راشم دلته ما کلیک کړی د دې ځای نه زه به دا ټوله ډیټا دا انتخاب کړم. وروسته به موږ وایو د خیر چې دا به زه مرچ کړم د دې ځای نه د دې به دا سایز غټ کړم. زه راځم دلته چې دی قاعده جوړوم چې 2 په توان د 2
او که زه راشم دلته مې دا انتخاب کو د دې ځای نه دا دوه به ونه انتخاب کوم بیا به په دې ډایلاګ باکس لانچر باندې به کلیک کوو سوپرسکرپټ ته به تاسو راشئ او د دې ځای نه به کلیک کوئ نو دا موږ سره څه شو خو ولې یو مشکل پکې دا دی که زه کله انټر بټن ووهم نو دا دوه چې دی ځان راودانګي بېرته دې بل سره ځان یو ځای کړي نو د دې لپاره چې دی موږ به یو کار کوو د دې لپاره به موږ یو تخنیک کاروو چې دا به وروسته بیا موږ وایو د دې لپاره به د دې نمبر سیکشنز ته به راشو موږ د نمبر سیکشن چې راشو او د دې نه راشو لاس هغه ته موږ راشو لاس کمانډ ته چې ټیکس نه مدد دی ټیکس نو زه چې کله کلیک کوم دا کومه 1 2 3 چې دا ما ټیکس ته کنورټ کړله نو د دې لپاره به زه راشم اوس به دا انتخاب کوم دا دوه به زه انتخاب کوم او کنټرول 1 به زه ووهم چې شارټکټ دی نو زه به سوپرسکرپټ به د دې ځای نه واخلم نو اوس تاسو وګورئ که زه لاندې کلیک کوم نو ما سره چې دی مقدو دانې چې دی دا هغه په سر باندې ودرېدل او مالته چې دی پاتې شو که زه راشم مثال دا یوه ایریا بله زه دلته د دې ځای نه چې کوم د دې ځای نه زه دا مرچ کوم نو زه راځم دلته لیکم چې اچ بیا لیکم 2 بیا لیکم او اچ 2 او د دې به زه دا سیز چې دی غټ کوم د دې ځای نه په دې ځای کې چې دی که اوس موږ دا ټیکس ته وانړو هم زموږ ته چې دی د دې نه قاعده جوړېږي څنګه جوړېږي زه به نو دا دوه انتخاب کوم بیا به زه راشم دلته ما کلیک کړ د دې ځای نه کنټرول 1 او د هغې نه وروسته چې دی زه به د دې کې سبسکرپټ به واخلم نو اوس چې دی د دې ځای نه موږ ته دا قاعده جوړه شوه دې نه موږ ته توان جوړ شو په ایکسل پروګرام کې چې دی دغه مشکل لري چې دغه د مشکل دپاره چې دی حل یې په همدې طریقې سره دی که چېرته دې ته ولې دا ما ټیکس ته وانړو ځکه چې دا د ټیکس په منځ کې دوه دی که څوک درنه پوښتنه وکړي چې ولې علت څه شو چې دا دې واړه او دا دې وانړو ځکه چې د دې په منځ کې ټیکس دی د دې دواړو یو طرف بل طرف ته ټیکس دی او منځ کې 1 2 3 دی یعنې 1 2 3 دی او د دې په منځ کې څه نشته دی که چېرته د دې په منځ کې ایکس واي زیډ راشي هم دا بیا موږ قاعده کولی توان کولی شو بیا مشکل نه لري زه به راشم هماغه بل فایل ته زه راځم بېرته دا ما انتخاب کړو د دې ځای نه بیا راځم په دې ځای باندې به زه کلیک کوم په دې ډایلاګ باکس لانچر باندې دې بارډر برخې ته راځم ځکه چې بارډر هم د دې سره چې دی مربوط د دې برخې دی که زه راشم زه ورته وایم چې ما ته په دې ځای کې چې دی دقه بارډر ما ته راکړه او ما کلیک کړو هېڅ کوم اثر یې په دې باندې نشته دی دا به تاسو ځان سره یاد ساتئ چې کله تاسو د دې ځای نه راشئ دې بارډرز ته او د دې ځای نه چې دی تاسو دا بارډر انتخاب کړو نو دا بارډر چې دی تاسو به په دې باندې کلیک کوئ داسې یو ځلې په دې ټولو به تاسو یو کلیک به کوئ چې دا ټولو ته څه شي اپلای شي ورې شي د دې ځای نه نو زه چې اوس وکې کوم ما سره چې دی په دې شکل کې دا راغی که بیا د کلیک به دې بارډرز ته زه راشم زه د بارډر کلر چې دی زه وایم چې ما ته د بارډر کلر په دې شکل پکار دی خو بیا هم پې اپلای نه شو نو د دې لپاره به بیا تاسو چې دی دا بارډر چې کوم دی کې دا کلر متواخص د دې ځای نه زه وایم دا کلر نو تاسو به یو ټیک مارک یو ځلې به لرې کوئ او بیا به چې دی دا د دې ځای نه ورته لګوئ د دې ځای نه دا وګوره دا چې دی موږ سره په دې شکل باندې راغی نو د دې لارې نه چې دی دا تاسې اخیستلی شئ که زه راشم دلته ووایم چې ما ته چې دی یو کلر بل پکار دی د دې ځای نه نو زه به راشم د دې ځای نه ما انتخاب کړو دا یو کلر هېڅ کوم اثر یې پرې نشته دی نو تاسو په دې آوټلاین باندې کلیک کوئ یا په دې انسایډ باندې کلیک کوئ نو دا په یو دم باندې چې دی ټولو ته واخلي که تاسو دا قید کوئ چې زه وایم دا خانې ما سره قید دي نو دا تاسو هم د دې لارې نه هم قید کولی شئ چې څنګه مخکې ما تاسو ته ویلي دا مخکې تکرار شوی دی راغلی دی که تاسو غواړئ دا بېرته لرې کړئ نو د دې ټیک مارک صرف راشي دغه ځای کې یو کلیک وکړئ نو دا موږ سره د دې ځای نه لرې کېږي او که تاسو غواړئ چې نن زه بیخي نه غواړم د دې ځای نه یا چې دی په دې باندې کلیک کړئ نو دا به موږ سره چور شي دی ختم شي نو دا موږ سره د فون ډایلاګ دوهمه برخه وه چې موږ په دې ډایلاګ باندې داخل کې کار وکړو او زموږ د یوټیوب چینل بختیار کمپیوټر اکاډمي ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کې کېږي چې تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت سره تاسو ته در ورسیږي او استفاده ترې وکړئ چون د ایکسل پروګرام وروستي درسونه چې دي لږ سخت دي خوندور هم دي فارمولا فنکشن یې اوس چې دی بیسک نه موږ ځکه شروع کړې ده چې د ډېرو ځوانانو غوښتنه وه چې موږ سره په مسنجر باندې او په وټساپ باندې چې دی موږ ته میسیجونه کېږي چې تاسې اول بیسک کې لاړ شئ او د بیسک نه وروسته چې دی بیا به د هغې نه وروسته چې دی تاسې په خپله موږ اډوانس درسونه بیا خپله راځي نو د هغې نه وروسته چې دی موږ به بیا په دې کې پروجیکټ کوو موږ به په دې کې ازري شیټونه جوړو دې کې به موږ جنتریګانې ډیزاین کوو دې کې چې دی موږ به ډول کارونه د خیره سره کوو په ایکسل پروګرام کې ډېر زیات کار دی که درته ووایم چې 500 تر 600 ویډیوګانو پورې که پکې زه جوړې کړم نو بیا به هم پکې ما 10% کار کړی وي 10% که زه پکې 600 ویډیوګانې یو ساعت هم جوړې کړم نو ما به پکې 10% کار کړی وي زه په ایکسل پروګرام کې کمانډ نه دی چې موږ صرف کمانډ راشو بولډ دی او دا دی نه په دې کې چې دی ریشه بارډر واچو دا خو چې دی هر کس دا کولی شي باید موږ په دې ایکسل پروګرام کې داسې یو پراپر کار وکړو چې زموږ مشکل حل کړي زموږ د ساعتونو کار چې دی څو دقیقو ته راشي څو ساعتونو ته راشي د ورځو کارونه نو دا ټول موږ په ایکسل کې کولی شو په ایکسل کې به د خیره سره دا موږ کوو که ژوند باقي و او ژوند یاري وکړه د خیره سره چون زموږ مصروفیتونه هم زیات دي خو ولې د دې خلکو ځینې ځوانانو غوښتنه وه چې تاسې یو چینل جوړ کړئ او موږ ته چې دی په دې کې کار وکړئ چې قرنطین حالتونه هم دي
نو د همدې د خاطره چې د مونږه په ایکسل پروګرام کې چې د لږ زیات کار کوو ځکه چې دا په دفترونو کې ډیر زیات پکارېږي هیله ده چې دا زموږ چینل تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کې کېږئ چې ترڅو د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي د الله په امان ښه وخت ولرئ